دا کور د پاک الله دی او وطن دی د سرور. الله اکبر الله اکبر. دا کور د پاک الله دی او وطن دی د سرور. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د حج د مناسکو خپرونې ته، په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه واورئ. الله اکبر. تر پاک نامه دې زار شي زما روح او زما سر. الله اکبر الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم حج ته عمومي کتنه. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تاسو د بیت الله شریف طواف وکړئ، حجر الاسود ښکل کړئ چې دا یوه د هغو دوو تیږو څخه ده چې له جنت څخه نازل شوي، نو یوه د هغې آسمان ته پورته کړی شوه او بله به هم الله رب العزت پورته کوي. او که داسې ونه شول نو هر څوک چې زما پر قبر تیریده هغه دې داسې وایي چې دا قبر د عمر بن عاص کذاب دی، ځکه دا په خپل خبره کې مطمئن دی چې دا خبره هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې ده. نو کومه تیږه چې په کعبه کې لګېدلې چې هغه ته حجر الاسود وایي، دا هم جنتي تیږه ده. زموږ حاجیان وروڼه او حاجیانې خویندې کولی شي چې هغه ښکل کړي، که ښکلولی نه شي په هره دوره د طواف کې د استلام کوي، هغې ته د لاس پورته کوي. همدارنګه طبراني روایت کوي چې یو سړی د ثقیف د قبیلې نه او بل سړی د انصارو څخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او دې دواړو وویل موږ د دې لپاره راغلي یو تر څو ستا څخه د ځینو مسایلو په هکله باندې پوښتنه وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویلې که ستاسو خوښی چې د هغو مسایلو پوښتنه موږ له تا څخه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ستاسو خوښه وي زه درته وایم چې له ما څخه د څه شي سوال کوئ تاسو. الله رب العزت د وحی په ذریعه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی و چې د ثقیف قبیلې کم سړی تا ته راغلی هغه څه وایي او د انصارو چې څوک راغلی هغه تا ته څه وایي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که ستاسو خوښه یي نو زه به درته ووایم چې تاسو د کومو مسایلو په هکله زما نه پوښتنه کوئ، او که ستاسو خوښه نه وي نو تاسو په خپله پوښتنه وکړئ. هغو دواړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې تاسو په خپله ووایست چې موږ به له تا څخه د کومو مسایلو پوښتنه کوو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاري ته وفرمایل ته د دې لپاره راغلی چې د کور څخه د خپلو وتلو په هکله د حج په اراده او هغه ثواب چې په دې کې دی پوښتنه وکړي، او د طواف نه پس د 2 رکعتونو لمونځ د ثواب او د صفا او مروه د سعی په عرفات ودرېدو، د جمرو ویشتلو، د قرباني او د سر خیلو او د آخري طواف نه وروسته چې څه درکول کیږي د هغه په هکله باندې زما نه پوښتنه وکړي. یعنې ته خو د خپل کوره راوتلی د حج اراده دې کړې، په دې هکله پوښتنه کوي. او 2 رکعته هغه منځونه چې ته په مقام ابراهیم کې کوې د هغه په هکله پوښتنه کوي چې الله به څومره ثواب تا ته درکوي، یا هغه سعی چې ته د صفا او د مروه ترمنځ کوې، یا په عرفات کې درېږې، یا جمرې ولې، قرباني کوې، خپل سر ښیې، او آخري طواف چې د اختر په ورځ باندې کوې، الله تا ته څومره ثواب درکوي د هغې په هکله ته زما نه پوښتنه کوي. انصاري وویل قسم پر هغه ذات چې ته په حقه باندې پیغمبر رالیږلی د همدې پوښتنو لپاره راغلی یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې له کوره د حج په اراده روان شوې هر قدم چې د ستا اوښ یې پورته کوي او بیرته پر ځمکه باندې ږدي الله رب العزت درته یوه نیکي لیکي او یوه ګناه در څخه لرې کوي.
نن ورځ اگر که د اوښانو سفر نشته خو زموږ هغه ورونه او خویندې چې ډیر په اخلاص او صداقت سره د حج اراده کوي د دې مقصود هم د الله رضا وي نو څومره مزل چې د دې ځای نه تر بیت الله پورې دی چې کم قدم دوی پورته کوي او بیرته ږدي الله رب العزت به یوه نیکي ورته لیکي او یوه ګناه به لرې کوي او د طواف نه وروسته هغه 2 رکعته لمونځ چې ته په مقام ابراهیم کې کوې د هغو 2 رکعتونو ثواب د ابراهیم علیه السلام د نسل د یو غلام د آزادولو په شان ثواب لري او هغه سعی او هغه منډه چې ته د صفا او د مروه ترمنځ کوي الله رب العزت به تا ته د 80 غلامانو د آزادولو ثواب درکوي او د عرفات د وقوف پر وخت چې کله ته په عرفات کې درېږي الله رب العزت بلا کیف سماع دنیا یعنی آسمان د دنیا ته راځي او پر ملائکو باندې الله ویاړ او مباحات کوي او فرمایي زما بندگان په ګډو وډو او خاورو ککړو ویښتانو د ډیرو لرو ځایونو څخه راغلي دي او د جنت امید لري الله بیا وایي که چیرې ستاسو ګناهونه د شګو په شمیر وي د باران د څاڅکو په شمیر وي او د دریاب د زګونو په اندازه هم وي هغه ټول زه درته بخم ای زما بندگانو د عرفات څخه مزدلفې ته روان شئ ما ستاسو ټول ګناهونه او د هغو ټولو کسانو ګناهونه چې تاسو یې شفاعت کوئ د هغو لپاره بخښنه کوئ هغه ټول ما وبخل ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج د حاجیانو دپاره بخښنه کیږي او د هغه کسانو لپاره چې حاجیان بخښنه غواړي الله د هغو لپاره هم بخښنه کوي خو لا په دې شرط چې په زړه کې اخلاص وي په زړه کې صداقت وي حج د الله رضا لپاره وي د سیالۍ لپاره نه وي او په حلالو پیسو باندې انسان د الله رب العزت د کور زیارت او طواف وکړي هغه حاجي چې هغه جمره ولي شیطان ولي نو د هر ویشتلو په مقابل کې الله رب العزت وایي ستاسو یوه کبیره او هلاکوونکې ګناه محوه کیږي رسول الله وایي او ستاسو د قربانی ثواب د الله په نزد ذخیره کیږي او د سر پر خیلو د هر ویښته په بدل کې یوه نیکي درکول کیږي او یوه ګناه مبخل کیږي او د دې نه پس په داسې حال کې طواف کوئ چې هیڅ ګناه در باندې پاتې نه ده او یو ملایکه راځي او خپل لاس ستاسو دواړو ولو ترمنځ دي او وایي تیر ګناهونه دې بخښل شوي دي او په راتلونکو کې نیک عمل کوه الله رب العزت دې زموږ هغو حاجیانو ورونو او خویندو ته چې هلته د الله رب العزت د کور نه طواف کوي د هغې په لیدلو باندې مشرف شوي دي چې کله بیرته راګرځي د نیکو اعمالو توفیق ورکړي او د دې ځای نه چې د حج په اراده روانیږي د دې ځای نه د ګناه نه توبه وباسي او دا تصمیم دی ولري چې یا الله زه به بیا ګناه نه کوم زما د عمل او زما د سعی په خپل دربار کې قبول او منظوره کړه همدارنګه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة صواب إلا الجنة رواه النسائي حضرت عبدالله بن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل حج او عمره یو بل پسې ادا کړئ زموږ حاجیان ورونه هم چې د افغانستان نه ځي اول حج کوي عمره کوي نو د عمرې نه وروسته چې کله د حج ورځې راشي بیا د حج کوي نو پیغمبر هم وایي چې تاسې حج او عمره یو بل پسې ادا کړئ ځکه چې دا دواړه ګناهونه او فقر د انسان څخه داسې لرې کوي لکه څنګه چې سایقل یا ګربتۍ چې د اوسپنې او د سرو زرو او د سپینو زرو نه خیری لرې کوي پیغمبر علیه السلام همدارنګه فرمایي چې د حج مبرور ثواب پرته له جنت څخه نور څه نه دی نو که زموږ یو مسلمان ورور لاړه حج وکړه یا یو مسلمانه خور لاړه حج وکړه خو چې کله د هغه ځای نه بیرته راوګرځېدل په خپل اعمال کې په خپل کړنو کې انقلاب او بدلون ونه مونده دا دې په دې باندې پوه شي چې د دې حج د الله په دربار کې نه دی قبول شوی اما که د دې په کړنو کې
د دې په عمل کې انقلاب راغی، بدلون راغی، د الله ویره د دې په زړه کې پیدا شوه، د دنیا او د مادیاتو محبت د دې د زړه نه لرې شه، د هغه پر ځای د دې په زړه کې د الله مینې او د محمد رسول الله مینې ځای ونیوه. دا دې په دې پوه شي چې د دې عبادت او د دې حج د الله رب العزت په دربار کې قبول شوی دی. نو کله چې حج ته ځئ قدرمنو اورېدونکو، ستاسو یوازینی هدف او یوازینی موخه دې د الله رضا وي چې الله زموږ نه راضي شي، او کوشش کوئ چې ډېره په پاکو پیسو باندې په حلالو پیسو باندې حج ته لاړ شئ، چې هلته تاسو لبیک او سعدیک نارې وهئ چې الله ستاسو نارې واوري. خدای مه کړه داسې نشي چې تاسو هلته لبیک او سعدیک نارې وهئ او د بره نه تاسو ته ویل شي چې لا لبیک لکه ولا سعدیک، ستا لپاره نه لبیک شته او نه سعدیک شته. کومو پیسو باندې چې ته راغلی هغه حرامې دي، په کوم نیت چې ته راغلی هغه نیت حج سره او تا سره نه ښایي، ځکه هغه ډېر مقدس اماکن، ډېر پاک اماکن دي. هغه خاوره ده چې هلته محمد رسول الله قدم ایښی، هغه خاوره ده چې هلته ابابکر، عمر، عثمان، علي هلته پښه ایښې، هغه خاوره ده چې هلته اسماعیل و ابراهیم علیهم السلام پښه ایښې ده. نو هغه سابقه تصویر په خپلو سترګو کې وګرځوه او الله نه د بښنې خواست کوه. نور به واورو قدرمن اورېدونکو په هغه د یوې دمې نه وروسته. هر کال کې د هر ځای څخه راځي ورته حجان، نیکبخته انسانان شفیع دی هر کال کې د هر ځای څخه راځي ورته حجان، نیکبخته انسانان شفیع دی د ټولو موجوداتو ټولو ځمکونه بهتر. الله اکبر الله اکبر د ټولو موجوداتو ټولو ځمکونه بهتر. الله اکبر الله اکبر دا کور د پاک الله دی او وطن دی د سرور. الله اکبر الله اکبر. درمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوه عمره تر بلې عمرې پورې د هغو ګناهونو د کفارې سبب ده چې د دې دواړو په منځ کې شوي دي، او د حج مبرور یعنی د قبول شوي حج ثواب پرته د جنت څخه بل څه نه دی. نو کوشش وکړئ چې هلته داسې اعمال وکړئ چې ستاسو حج مبرور حج، مقبول حج وګرځي، تر څو چې الله رب العزت موږ ته جنت نصیب کړي. او که خدای مه کړه دې ځای نه هم په بد نیت باندې روان وو، یا زموږ سفر او زاد و راحله چې موږ سره د هغه هم په حرامو وه، دلته هم جګړې هلته هم جګړې، خپل منځ کې بد رد ویل، فسق کول، شکنځل کول، نو دا حج د مبرور حج نه دی. دا هغه حج دی چې حاجي څومره بیا د لبیک او د سعدیک نارې وهي، هغه د الله په دربار کې نه اوریدل کیږي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رواه مسلم. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمایل څوک چې دې کور ته یعنی بیت الله ته راشي او د بې حیایي له کارونو او فسق څخه ځان وساتي، د هغه ورځې په شان بیرته ګرځي چې هغه نوی زیږېدلی وي. نو کومه ماشوم چې د مور نه نوی پیدا شي هغه د ګناهونو نه پاک وي، هغه ګناهګار نه وي. نو همدارنګه حاجي چې د الله رب العزت د کور طواف وکړي، ډېر په اخلاص او په صداقت سره د حج مناسک او افعال سرته ورسوي او د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي، په خپلو ګناهونو باندې وجاړي او په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه وي، هغه هم داسې دی لکه چې نوی د موره پیدا وي، بلکل په هغه باندې ګناه نشته. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو
حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي، فرمایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایل حاجیان او عمره کوونکي د الله رب العزت میلمانه دي. هغه څوک چې د حج ادا کولو لپاره ځي یا د عمرې د ادا کولو لپاره ځي هغه د الله رب العزت میلمانه دي. که دعا وکړي قبلیږي او که بخښنه وغواړي بخښنه ورته کیږي. نو چې هلته ځئ حاجیانو ورونو او خویندو دې چانس نه او د دې وخت نه استفاده وکړئ، منځونه وکړئ، تلاوت وکړئ، وجاړئ، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ تر څو چې الله ستاسو ته بخښنه وکړي او هغه کسانو چې ستاسو نه دعاګانې غوښتي هغو لپاره هم د رب العزت نه بخښنه وغواړئ ځکه ستاسو دعا د هغو په حق کې الله رب العزت نه رد کوي. الله ستاسو دعا قبلوي. او که خدای مکړه هلته لاړ شو ټولې ورځې او شپې په خوبونو باندې تېرې کړو، ټولې ورځې او شپې په قصو باندې تېرې کړو او په خپلو کوټو کې پراته یو، حرم ته د مانځه او جمع لپاره هم لاړ نه شو لکه چې اکثر یې داسې کوي چې یو مونځ دې الله هلته په 100,000 منځونو حسابوي. نو تا ته به چېرته بخښنه وشي یا هغه کسانو لپاره چې ته دعا غواړې الله به بیا هغه څنګه قبوله کړي؟ دا د وخت نه استفاده وکړئ، الله ته متوجه شئ، دومره زحمت او تکلیف چې وباسئ د دې ځای نه تر هغه ځای پورې ځئ، عبادت وکړئ، الله ته زاري وکړئ، الله ته توبه وباسئ. الله ارحم الراحمین ذات دی، الله غفار ذات دی، الله رحیم ذات دی، الله رحمان ذات دی. الله ستاسو ګناهونه بخي او الله رب العزت به په وروستو ورځو کې هم تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق درکړي. نو بالاخره قدرمنو اوریدونکو حج تلپاتې رباني یادګار دی چې بشر یې تر ننه پورې په یاد لري. د هغې صبر کوونکې کورنۍ یادګار دی چې د الله رب العزت د اوامرو په عملي کولو کې هر راز ستونزې زغملي دي. د هغه وفادار زوی یادګار دی چې د قرباني ډګر ته حاضر شوی و تر څو په خپله وعده باندې وفا وکړي او خپل خوږ ځان د الله په حکم باندې قرباني کړي. د هغه پلار یادګار او خاطره ده چې دې ته حاضر و تر څو خپل خوږ زوی د خپل پالونکي په فرمان قرباني کړي. د هغې مور یادګار دی چې د الله په فضل او کرم باندې کامله ډاډه او د هغه د حکم تابع وه. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو د هغه پاکې او صالحې میرمنې یادګار دی چې خپل خاوند له حکم څخه یې تر آخري توانه پورې اطاعت وکړه. د یو کامل توکل یادګار دی. د فتح مبین یادګار دی. د هغو کمزورو وګړو او صحابو د فاتحانه ورګرځېدو یادګار دی چې هغوی د بیت الله څخه ویستل شوي ول. حج یو غوره او بهتره موقع ده چې د مسلمانانو د چارو واکمنان کولی شي چې د دې په وسیله د مسلمانانو د اوضاع د مختلفو سیمو څخه ځانونه خبر کړي. ځکه چې د مسلمانانو حالات د مادي او معنوي کمزوري، ناپوهي، فقر او بېوزني په لحاظ په حج کې ډېر ښه معلومیږي. هلته ټول د هر رنګ والا خلک، د هر وطن والا خلک، د هرې ژبې والا خلک په خپلو سترګو باندې وي. حج په مصنوعي دیوالونو او ناروا تقسیم بندیو چې د مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوی تر ټولو قوي ګزار دی. هغه دیوالونه چې مسلمانان یې د قوم، هیواد، مال، جاه او جلال په نومونو له یو بل څخه جلا کړي دي. د حج په مراسمو کې دغه ټول دیوالونه نړیږي او د ټولو څخه مخکې حج بهترینه وسیله ده چې انسان د شیطان له پنجو څخه خلاصوي او د الله رب العزت په لاره روانوي. ځکه هغه مسلمان چې د بیت الله د طواف څخه مخکې منا ته ځي او جمرات ولي، شیطان ولي او د دې نه پس بیت الله ته راګرځي او د طواف نه پس بیرته منا ته ورګرځي تر څو جمرات او شیطانان ولي. په حقیقت کې که انسان لږ دقت او غور وکړي د الله رب العزت د دې قول عملي کول انسان ته ورښایي. لکه چې الله په سورة بقره کې 256 آیت کې فرمایي: فمن یکفر بالطاغوت
کې ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اوس چې څوک له کوم تاغوت نه منکر شي، د شیطان نه منکر شي او پر الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه اسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده. الله رب العزت دې زموږ عبادات په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. د هر څه نه مخکې دې الله موږ ته اخلاص او صداقت نصیب کړي چې په خپلو عملونو کې په خپلو کړنو کې اخلاص ته ځای ورکړو. د الله رضا زموږ هدف وګرځي تر څو زموږ اعمال د الله په دربار کې قبول شي. او هغه حاجیان او وروڼه چې حج ته روان دي، د دې ترڅنګ چې خپل ځان ته او اولاد ته دعاګانې کوي، موږ او نور مسلمانان دې هم د خپلو پاکو او مستجابو دعاګانو نه نه هیروي په همدې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. پرې اوري انوارونه عظمتونو دسترو تاریخونو بیساری د ښارونو، پرې اوري انوارونه او دی ځای د عظمتونو دسترو تاریخونو بیساری د ښارونو. منزل د په قرآن دی او په وحو معطر. الله اکبر الله اکبر. منزل د په قرآن دی او په وحو معطر. الله اکبر الله اکبر. دا کور د مکه دی او وطن دی د سرور. الله اکبر الله اکبر. تر پاک نامت دی ځان شي زما روح او زما سر. الله اکبر الله